عبدالله له ولسمشر غني سره بیا په جنجال کې عبدالله بیا په څه کې برخه غواړي که غواړئ پوه شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ. د عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ د سیاسي واک د ویش وروسته هم داسې په نظر راسي چې د ولسمشر ماڼۍ او څپېدار ترمنځ اوس هم د یو میر څوکیو پر ویش اختلاف شتون لري. د حکومت په کابینه کې د 50 سلنه برخې وراخوا ډاکټر عبدالله د یو شمېر ولایتونو د والیانو، امنیه قمندانانو، مشرانو جرګه کې د انتصابي سناتورانو، د ځینو خلکو ریاستونو د رئیسانو او یو شمېر ادارو د معینانو په ټاکلو کې برخه غواړي. د دې اختلافونو وراخوا د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د هغه نومان وزیرانو په اړه هم د نظر اختلاف شتون لري چې عبدالله ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورمعرفي کړي دي. د راپورونو پر اساس ولسمشر غني د انورالحق هادي، فضل احمد مانوي او نور رحمان اخلاقی په شمول د عبدالله د نومان وزیرانو په نوملړ کې 6 کسانو سره مخالفت ښودلی دی. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ ملال افغان یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.